ایمان پلورونکي 106 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد ورونو د کیسې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د استخباراتي ادارې کارکونکي داود په دې باندې صلاح وکړه چې باید د حارث کورنۍ ته حال وایي، ځکه چې چاره نه وه. او ورونو داود د قرآن عظیم شان څو آیاتونه د حارث کورنۍ ته ولوستل او په هغوی باندې قسم وکړ چې په هیڅ صورت کې به راز چاته نه وایي او له ده سره به همکاري کوي. ورونو د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې سیف الدین وپوښتل ته هغوی ته وویل چې زه دلته یم؟ نایب سالار وویل ما دا ځای ورته ونه ښود، ما ورته وویل چې هغه د ترکمان په شاوخوا کې ګرځي او د سلطان صلاح الدین ایوبي حالات په خپلو سترګو څاري تر څو د راتلونکي جګړې پلان جوړ سي. زما په فکر ستا تلل 3-4 ورځې وروسته موصل ته کېدای شي. ورونو سیف الدین ورته وویل زه باید لومړی د حلب حالات معلوم کړم، بل ملګری یعنی قومندان به تر سبا پورې راسي. ته پوهېږې چې ګمشتګین شیطان فطر انسان دی، هغه باید خپلې کلا حرین ته تللی وای. په حلب کې هغه څه کوي؟ زه د موصل څخه مخکې حلب ته تلل غواړم. بېشکه چې ګمشتګین زموږ اتحادي دی، خو زه ورته دوست نشم ویلی. زه باید د الملک صالح سالاران په دې قانع کړم چې د وخت څخه ګټه واخلو او سمدستي حمله وکړو. دا هم باید وکړو چې 3 واړه لښکرې سره یو شي او یو اعلی قمندان ولري. موږ مخکې ځکه ماتې وخوړه چې لښکر مو سره جدا جدا وو او موږ د یو بل د پلان څخه خبر هم نه وو، که نه د مظفرالدین حمله نه ناکامېده. نایب سالار ورته وویل مرکزي قومنده باید ستا په غاړه وي او موږ باید د خپلو دوستانو په هکله هم هوښیار اوسو. سیف الدین وپوښتل آیا صلیبیان موږ ته کومک راکوي؟ نایب سالار وویل هغوی خپل پوځیان نه راکوي، خو اوښان، اسونه او وسله راکوي. او نایب سالار پسې وویل تاسو خو به دلته کوم خطر نه وي محسوس کړی؟ سیف الدین ځواب ورکړ نه، بوډا باوري معلومیږي، د هغو لور په جال کې نښتې ده خو ډېره احساساتي ده. هغه وایي لومړی سلطان صلاح الدین ایوبي ته ماتې ورکړه، د هغه توره راوړه، د هغه په آس سپور شه او بیا زه ستا سره ځم. نایب سالار په کړس کړس وخندل. ورونو په دې وخت کې حارث، داود او بوډا دروازې ته غوږ نیولی او هر څه یې اورېدل. سیف الدین ته دا هېڅ څرګنده نه وه چې په دې کور کې د بوډا او 2 مېرمنو برسېره 2 مجاهد ځوانان هم شته چې هر وخت کولای شي دی ووژني. سیف الدین په دې هېڅ خبر نه و چې نجلۍ نه بلکې دی د هغې په جال کې نښتی دی. ورونو داود او حارث د کور په دننه خونه او سیف الدین سره د نایب سالار په دې باندنۍ خونه کې بند پراته وو. پوځي د ورځې 3-4 ځلې د سیف الدین خونې ته ورغله. هغې به ځان ورڅخه ساته نو ځکه هغه ورته پلمې لټولې. د پوځي څخه هغه وپوښتل ستا ورور زما په پوځ کې سپای دی، زه به هغه قومندان وټاکم. پوځي وویل موږ ته څرګنده نه ده چې هغه ژوندی دی او که مړ. که هغه مړ شي نو موږ به بې اسرې او بې سرپرسته شو. سیف الدین وویل په دې صورت کې به زه ستا د پلار او د ورور مېرمن دواړه له ځانه سره موصل ته بوځم. ورونو د پوځي پلار بوډا هم هر وخت سیف الدین ته ورته او عملاً یې ثابته کړه چې موږ ستا خواخوږي او پلویان یو. پر روانه شپه باندې بیا دروازه وټکېده او بوډا هغه خلاصه کړه. د باندې د سیف الدین هغه قومندان ولاړو چې حلب ته یې استولی و. هغه قومندان د سیف الدین خونې ته ورساوه او خپل یې آس وتاړه. بیا د مېلمه څخه د خوراک او څښاک پوښتنه وکړه. هغه وویل خوراک او څښاک مې نه دي کړي. پوځي د خبرو اورېدلو لپاره خپل خوراک او څښاک خونې ته وروړ. نو قومندان خبرې بس کړه، خو کله چې پوځي خونې ته ننوته قومندان خبرې بس کړه. سیف الدین ورته وویل دا خپله وګڼئ، خبرې وکړه. پوځي خوراک او څښاک د قومندان مخې ته کېښوده او خپله د سیف الدین سره نږدې کېناسته. د حلب د پوځ جذبه د ستاینې وړ ده. قومندان وویل الملک صالح سلطان صلاح الدین ایوبي ته د سولې پیغام استولی دی. سیف الدین په حیرانتیا سره وپوښتل د سولې پیغام؟ قومندان وویل هوکې د سولې پیغام. قومندان وویل خو ما ته څرګنده شوه
چې هغه سلطان صلاح الدین ایوبي ته دوکه ورکړي. صلیبي دوستان تر هغې پورې د لښکر اړتیاوې پوره کوي او هغوی دې ته هڅوي چې په ګډه د موصل او حرن سره په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې حمله وکړي. مخکې له دې چې هغه برید وکړي، هغه غواړي هلته د خپل لښکر اړتیاوې پوره کړي. د ملک صالح سالاران هم غواړي چې په سلطان صلاح الدین ایوبي سمدستي باید حمله او برید وشي. ما د حلب د یو سلاکار یعنې صلیبي سره ولیدل. هغه ویل چې که تاسې سمدستي حمله ونه کړئ نو دا به ستاسې لویه غلطي وي. په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې حمله د ماتې لپاره نه، بلکې د تیارۍ د مخنیوي لپاره ضروري ده. هغه باید ډاډه پرې نه ښودل شي، بلکې پرله پسې حملې باید پرې وشي او دا حملې باید کمنډوي او د بریدو په څیر وي. هغه باید د ترکمان د سیمې څخه وایستل شي تر څو د هغه څاروي وږي او تږي پاتې شي. خو وروڼو، سیف الدین وویل دا خبره ډېره په زړه پورې ده. دا ډول جګړه زما زمری سالار مظفرالدین کولی شي، ځکه چې هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي سره سالار پاتې شوی. زه کوښښ کوم چې عمومي قومنداني ماته راکړل شي تر څو د صحرایي ګیدړ په شان سلطان صلاح الدین ایوبي په منډو ترړو باندې ختم کړم. قومندان وویل ما کوښښ وکړ چې د ملک صالح سره هم وګورم، خو نورو سالارانو هغه داسې راګیر کړی چې لیدل ورسره مشکل وي، او پورتنۍ خبرې هم ما د هغه د سالارانو څخه معلومې کړې. ورونو، سیف الدین وویل ته باید یو ځل بیا حلب ته ولاړ شي. صالح ته باید دا پیغام یوسي چې تا د سلطان صلاح الدین ایوبي سره په روغه کولو موږ ته دوکه راکړه. تا د هغه حوصله لوړه کړه. هغه به اوس موږ هېڅ ونه بخي. ته کوچنی یې او وډار شوې، یا دا چې سالاران دې ویریږي او سوله خوښوي. سیف الدین قومندان ته لوی پیغام ورکړ او بیا ورته وویل ته باید د شپې په آخري برخه کې ولاړ شي چې څوک دې دلته ونه ګوري. ورونو، دا هماغه پیغام و چې په تاریخونو کې راغلی. قومندان لږ تر خوب وروسته بیرته راپاڅېد او د خپل مقصد په لور روان شو. خیر ورونو، څومره خبرې چې پوځي اورېدلې وې هغه ټولې یې داود ته وکړې، ځکه دا د کار او مهمې خبرې وې. حارس او بوډا پلار یې په درانه خوب ویده و. داود د فکر او سوچ لپاره د باندې راووت. نو پوځي هم ورپسې ورغله. پوځي داود ته وویل ما ته د دې څخه لوی او غټ کار وسپاره، زه هر ډول قرباني ته چمتو یم. داود ورته وویل همدا لوی کار دی چې ته یې سرته رسوې. دا کار زما دی، خو ته راسره ملګرتیا وکړه. همدا زموږ د دین او ملت خدمت دی چې هر یو یې باید سرته ورسوو. او داود پسې وویل سیف الدین ډېر چالاک سړی دی، داسې نه چې په خپل جال کې راګیر کړي. پوځي له داود څخه وپوښتل ته د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ ورونو، دا د هر مجاهد ځواب ده. هر چاته چې مجاهد څوک ده د کوم ځای اوسېدونکی ده او د څه لپاره جنګېږي. ورونو، پوځي له داود څخه وپوښتل ته د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ داود چې یو فولاد عظمه او غیرتي مجاهد و او هره د اسلام خاوره د مسلمان وطن باله، ورته ویل موږ وطن نه لرو او د هر ځای اوسېدونکي یو. زه له کوره د قربانۍ لپاره راوتلی یم او چیرې چې شهید شوم هماغه زموږ وطن دی. د الله جل جلاله ځمکه د دې کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله د ویونکو خاوره ده. زه پلار، مور او خویندو لوی کړم او بیا الله تعالی ته وسپارلم او په خپل زړونو باندې یې تیږې کېښودې او د دې څخه لاس په سر شول چې دوی به ما یو ځل بیا وګوري. فوزي وویل ستا په زړه کې به د خپل کور د تللو او هلته د پلار او مور او خویندو د لیدلو هیله وي؟ داود وویل انسان چې کله د هیلو غلام شي نو خپل مسؤلیت ترې هیر شي. لومړی د ځان نه وړاندې د جذباتو قرباني کول دي. نو آیا ته داسې قرباني ورکولی شي؟ فوزي وویل آیا ته ما د خپل ځان سره یو ځای ساتلی شي؟ داود وویل نه. فوزي پوښتنه وکړه آیا څو ورځې نورې تېرولی شي؟ داود وویل د خپل فرض تر ادا کولو پورې. ولې نه؟ خو دلته زما په پاتې کېدو باندې تا ته څه ګټه ده؟ فوزي وویل د کومې ورځې چې تاسې راغلي یاست او ستاسې خبرې اورم نو زړه مې غواړي چې تل له تاسې سره وای. خو ورونو، داود ورته وویل زه په داسې کار پسې راوتلی یم چې هره شیبه په هغې کې مرګ او خطر دی. فوزي وویل زه هم ستا سره هر ډول قرباني او سرښندنې ته چمتو یم. خو داود فوزي ته وویل زما پښو ته ځنځیرونه مه اچوه. ته خپله هم ځان د داسې خبرو څخه آزاد کړه. زموږ په وړاندې ډېره سخته لار ده. یو د بل سره به لاس ورکوو او یو د بل په مرسته به وړاندې ځو، خو د یو بل د لارې خنډ کېږو به نه. ته زما سره تر اخره پورې نشې تللی او نه زه ستا لپاره دومره ژوندی پاتې کېدای شم. فوزي وویل ستاسې خبرې زما د زړه خبرې دي. تا چې موږ ته کومه لاره ښودلې ده هغه زما د روح خبره ده. زموږ او ستاسې مقصد او هدف یو دی. ورونو،
داود چې یو پاک نفسه او فولاد عزمه مجاهد و هغه پسې وویل دا رښتیا وویل فوزي چې زموږ هدف یو دی خو دا له یاده ونه باسي چې په لاره کې د وینې ویالې دي چې پول نه لري که ته غواړې ما خپل کړې نو دا به د وینې لیکل وي چې کېدای شي زموږ او ستاسې مړي سره لرې شي خو بیا به سره یو ځای کېږو د حق د لارویانو ودونه او نکاح په اسمان کې کېږي او د هغوی وراګانې د کهکشان لارې ځي چې د هغوی په خوشحالۍ کې ټول اسمان سنگار او ډولې کېږي. ورونو په دې خبرو سره د فوزي په عزم او اراده کې نور هم کلکوالی راغی. 2 ورځې وروسته هغه قومندان راغی کوم چې الملک صالح ته پیغام وړی و. د هغه ورسره لیدنه نه وه شوې خو پیغام یې ورته رسولی و. هغه ورته وویل لیکلی ځواب در کوم. ما هغه ته پوره پته ورکړه چې په هغه به ځواب راشي. سیف الدین څو ورځې پیغام ته کېناست خو هېڅ درک ونه لګېده. هغه په دې باندې ډېر اندېښمن سو. سیف الدین نایب سالار ته وویل زه باید خپله حلب ته ولاړ شم. که د حلب پوځ او صالح د سلطان صلاح الدین ایوبي سره سوله کړې وي نو موږ باید بیا ډېر سوچ او فکر وکړو. په ګمشتګین باندې هېڅ باور نشته. موږ یوازې جګړه نشو کولی. موږ باید د صلیبیانو سره یو ځای پلان جوړ کړو. خو نایب سالار وپوښتل آیا دا کېدای شي چې الملک صالح د سولې تړون مات کړي؟ قومندان وویل دا امکان لري. سالاران وایي چې دا دوکه ده او که دوکه نه وي هم موږ دا روغه نه منو. او سلاکاران یعنی صلیبیان هغوی خو سمدستي د جګړې پلویان دي. نایب سالار وویل تاسې باید حلب ته ولاړ شئ. زه موصل ته ځم. سیف الدین قومندان ته وویل ته باید یو ځل بیا حلب ته ولاړ شې. ملک صالح ته ووایه چې زه را روان یم. ته چې نن لاړې نو زه درپسې سبا درځم. هغه ته ووایه چې په المبارک سیمه کې به سره ګورو. که هغه لیدل نه غوښتل نو بیا ما ته خبر راکړه. ورونو نایب سالار وویل آیا ستا یوازې تلل مناسب دي؟ سیف الدین وویل په دې سیمه کې څه خطر نشته. زه د شپې ځم. چاته څه معلومه ده چې دا د موصل والي دی؟ خیر. نایب سالار وویل د سلطان صلاح الدین ایوبي په جاسوسانو هېڅ باور او اعتبار نشته. د هغوی څخه زموږ هېڅ ځای هم خوندي نه دی. سیف الدین وویل زما تلل هلته ضروري دي. خطر به په ځان قبلوو. ته نن موصل ته ولاړ شه. زه به سبا شپه حلب ته روان شم. خو ورونو څه وخت چې دا خبرې کېدلې حارث او داود د دروازې په درس کې ورته غوږ نیولی و. هغوی د دې څخه وروسته خپلې خونې ته ولاړل. داود وغوښتل چې د سیف الدین پسې شي او د هغه حالات معلوم کړي خو په څه ډول او طریقې سره په دې فکر او سوچ کې ډوب شول. ورونو داود حارث ته وویل موږ به د سیف الدین ساتونکي شو او حلب ته به ورسره ځو. موږ به ناڅاپي د هغه سره مخامخ شو او ورته وبوایو چې موږ ستا په پوځ کې یو. که هغه قانع نه شي او موږ موصل ته واستوي نو بیا به څه کوو؟ د دې خبرو چل ما ته راځي. ته هېڅ غم مه کوه. ورونو په همدې شپه سیف الدین نایب سالار او قومندان په یوه خونه کې ناست و. سیف الدین هغوی دواړو ته لارښوونې وکړې. لومړی قومندان او بیا نایب سالار ولاړل. سیف الدین یوازې پاتې شو او څملاست. خو ورونو لږ وروسته ناڅاپي د سیف الدین د خونې دروازه په ګړز سره خلاصه شوه او پوځي په ډېره خوشحالۍ سره هغه ته ورننوته او په مسکا یې وویل زما ورور راغی. پوځي په ډېره خوښۍ سره وویل د هغه سره یو بل ملګری هم شته. سیف الدین وویل ته هغوی ته وویل چې زه دلته یم؟ پوځي وویل هو. هغوی دومره خوشحاله شول چې سمدستي یې د لیدلو اجازه وغوښته. سیف الدین وویل هغوی دواړه راوړل. داود او حارث سیف الدین ته ورننوتل او عسکري سلامي یې وکړه. بیا د سیف الدین په اشاره دواړه له سره کېناستل. هغوی په خپلو جامو او سرونو کې دوړې او ګردونه اچولي او ستړي ستومانه معلومېدل. سیف الدین ورڅخه وپوښتل چې تاسې په کوم ګروپ او ډله کې وئ؟ حارث ځواب ورکړ ځکه چې هغه خو د ده په پوځ کې و. داود غلی ناست و ځکه چې هغه ته هېڅ معلومات نه و. سیف الدین ورڅخه وپوښتل تاسې دا دومره ورځې چیرې وئ؟ داود وویل نه شرمېږو چې ووایو زموږ پوځ په څه توګه ماتې وخوړه. کله چې موږ په شا شو نو په یو کمر کې پټ شو او دا مو ولیدل چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ په موږ پسې راځي او که بل لوري ته حرکت کوي. زه همداسې پټ ورپسې وم. شاید ستاسې به په یاد وي چې صلیبي سلاکارانو زموږ څه ډلې او ګروپونه روزلي وو چې یو پکې زه هم وم. نو ما د هغوی د روزنې په اساس د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ څاره. که زموږ سره 8 کسه وای نو ډېر زیان به مو ورسولی وای چې بالاخره هغوی د ترکمان په سیمه کې واړول او خیمې ولګولې. داسې معلومېدل چې هغوی دلته زیات وخت تېروي. زه په دې ډېر خفه شوم چې ولې زموږ پوځ تېښته وکړه. د هغوی حالت زموږ څخه ډېر خراب دی.
د هغوی نیمایي پوځ مړه او زخمیان دي. که تاسې خپل پوځ راټول کړئ او حمله وکړئ نو هغوی به تر دمشق پورې وځغلوئ. ورونو، سیف الدین د داود راپور ډېر په شوق او غور سره اورېده، ځکه چې په هغه کې د ده ستاینه او د سلطان صلاح الدین ایوبي بدي بیان شوې وه. موږ غوښتل موصل ته ځان ورسوو او تاسې د دې حالات څخه خبر کړو، خو په لاره کې د حارث کور راغی نو دې لوري ته راوګرځېدو چې د هغوی کورنۍ خبره کړو. خو چې کله ستاسې څخه خبر شوم نو زه ډېر خوښ شوم چې دلته نږدې تاسې راته په لاس راغلی. ورونو، داود وویل موږ ستاسې غلامان یو، څه چې تاسې حکم کوئ موږ هغه پر ځای کوو. سیف الدین وویل ستاسې په خبرو زه ډېر خوشحاله شوم، د دې زړورتیا انعام به هرومرو درکړو. حارث وویل موږ ته له دې څخه زیات انعام څه دی چې ستاسې سره یو او یو ځای سره ناست یو، موږ ستاسې لپاره خپل سرونه قربانوو. خو داود پسې وویل داسې معلوم شول چې ستاسې سره نور ملګري هم شته دي. سیف الدین وویل هغوی دواړه ولاړل او زه هم تلل غواړم. داود وویل تاسې چیرې تلل غواړئ؟ سیف الدین وویل زه لومړی حلب ته ځم او بیا موصل ته. داود وویل تاسو خو یوازې یاستئ، ستاسې سره خو څوک ساتونکی هم نشته. سیف الدین وویل په دې سیمه کې څه خطر نشته، زه یوازې ځم. داود وویل د سپېڅلترګۍ بښنه غواړم، دا سیمه د دښمن څخه خالي مه بولئ. زه چې څومره پوهېږم هغومره تاسې ته معلومات نشته. د سلطان صلاح الدین ایوبي کمانډو دلته ګرځي، که هغوی تاسې وپېژني نو موږ دواړه به بیا تر اخره عمره پورې ارمان کوو او پښیمانه به یو. موږ باید ستاسې سره ولاړ شو، زموږ سره وسله او اسونه خپل شته، موږ در سره خامخا ځو. سیف الدین له مخکې څخه هم وېرېدلی و، خو داود ښه وویرول نو هغه قانع شو چې دوی دواړه له ځان سره بوځي. هغه ورته وویل راتلونکې شپه ځانونه تیار کړئ، بس ځو. بیا په دې ورځ داود او حارث د هغه پوره خدمت او غوړمالي وکړه. ورونو، خو څه وخت چې دا درې واړه مسلمان واکمنان د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف په تیاری باندې بوخت وو، د هغه ځای څخه لرې د صلیبي قومندانانو او واکمنانو غونډه او کنفرانس هم پیل شوی. هغوی د دې درې واړو لښکرو په ماتې غور کاوه. دې ټولو یو ځل د سلطان صلاح الدین ایوبي په مقابل کې ماتې خوړلې وه او د هغو توره ورته څرګنده وه. ورونو، ریمانډ وویل د دوی ماتې اصلا زموږ ماتې ده. د سلطان صلاح الدین ایوبي د پوځ شمېر زیات نه و، خو په ځواب کې فرانسوي رینالډ وویل زه ستا د خبرو سره اتفاق نه لرم. زموږ مقصد او هدف دا نه دی چې دوه مسلمانان سره وجنګوو او په هغوی کې دې زموږ پلویان خامخا کامیاب شي. اصلا زموږ کار د هغوی جنګول دي او چې څوک پکې کامیابیږي موږ ته یې څه دي. ورونو، د صلیبیانو خبرې ښې واورئ. په هر دور کې چې یوې خواته صلیبیان ودرېدل او د مسلمانانو یوه ډله یې له ځانه سره کړه او تر شاید د هغوی ځواکمنتیا غوښته او په ځینو حالاتو کې یې بېرته کمزوري کول، په دې پوه سئ چې همدغه صلیبیان د ریمانډ او رینالډ له اولادې څخه دي چې دوی مسلمانان سره جنګول غواړي چې دوی ورڅخه بېغمه وي. هغه پسې وویل چې اصلا زموږ کار د هغوی جنګول دي او چې څوک پکې کامیابیږي موږ ته یې څه دي. زموږ تر ټولو خطرناک دښمن سلطان صلاح الدین ایوبي دی. موږ غواړو د هغه سره خپل وروڼه په جګړه اخته کړو تر څو د هغه د لارې خنډ شي او هم یې ځواک او قوت ختم کړي. که هغوی ځواکمن شي او سلطان صلاح الدین ایوبي مات کړي بیا زموږ سره هم لاس اچوي. زه به تاسې ټولو ته د مسلمانانو د سیمو او واکمنانو پر حال بیان کړم چې زموږ سلاکارانو را استولي دي. یو قومندان وویل د سلطان صلاح الدین ایوبي مخالف درې پوځونه ډېر ورخطا دي، زیات کسان یې له لاسه ورکړي، وسله او سامان یې ختم شوی او پوځ د جګړې همت له لاسه ورکړی دی. زموږ سلاکارانو دا کوښښ پیل کړی چې د حلب، موصل او حرن پوځونه چې په هره توګه او صورت کې وي باید سلطان صلاح الدین ایوبي ناڅاپي برید وکړي او هغه له منځه یوسي. خو ورونو، اګسټس چې د مسلمانانو سرسخته دښمن و هغه وویل کېدای شي دا طریقه هم بریالی نه شي. سلطان صلاح الدین ایوبي قرار نه دی ناست، د هغو جاسوسان له ټول حالت څخه خبرېږي، د هغه بې خبره ګیرول ممکن نه دي. هغه ته د هرې حملې خبره 2 ورځې مخکې ورځي. خو یو کار کېدای شي چې زموږ سلاکاران هم د جاسوسي نظام ښه تیز او فعال کړي او هر لوري ته یې خپاره کړي تر څو د هغوی نظام ورسره فلج او بیکاره شي. د پوځ حرکت باید ډېر پټ او شاوخوا سیمې هم وڅارل شي. داسې معلومات هم شته چې سلطان صلاح الدین ایوبي د هغې سیمې څخه نوي کسان هم
د پوځ لپاره نیسي. د اګسټس په جواب کې یو بل قومندان وویل د ده باید مخه ونیول شي او دا کار یوازې په عمومي برید باندې کېدای شي. او بله لاره دا ده چې هلته د مصر په شان باندې اخلاقي بېلارۍ زیات شي. د خپلو خویندو او لوڼو څخه کار واخلو. هغوی د صلیب لپاره هر ډول قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. د دې لپاره چې د سلطان صلاح الدین ایوبي حیثیت ختم شي باید د هغه په خلاف سخت تبلیغات او پروپاګند پیل شي. لکه په نن زمانه کې چې د مجاهدینو په خلاف باندې صلیبیانو له هر ډول تبلیغاتو څخه ګټه واخیستله. هغه پسې وویل او په هغه پورې ناوړه او خراب تور نه وتپل شي. خو دا کار باید د مسلمانانو په خولو او ژبه وشي. کېدای شي د دې لارې د هغه شخصیت ختم او بېکاره وګرځي. اګسټس وویل کوم مسلمانان چې د واک وږي دي هغوی ته د واک امید او هیله ورکړي. کوم چې د مال وږي دي هغوی ته د مال ژمنه ورکړي. د دې کارونو سره سره د جګړې لپاره تیاری هم ونیسي. خو یو قومندان وویل موږ ته پوره وخت په لاس راغلی. د هغوی په منځ کې اوس د واکمنۍ حس را بیدار شوی دی او د دې لپاره یې جګړې هم سره ګرمې کړي دي. که موږ په دې قوم کې خپل دوستان نه وای پیدا کړي نو صلاح الدین ایوبي به اوس بیت المقدس نیولی وای. ورونو که چیرې له صلیبیانو سره زموږ خپل مسلمانان وروڼه په څنګ کې یو ځای نه وای ولاړ نو اوس به هم د صلاح الدین ایوبي اولاده د امریکا، فرانسې او هسپانیې په ډګرونو کې له همدغو صلیبیانو سره په جګړه وای او ټول اسلامي هیوادونه به آزاد وای. خو افسوس چې اکثره ګوډاګیان او د مسلمانانو مخ ته خنډ خپل مسلمانان وروڼه او ایمان پلورونکي دي چې له صلیبیانو سره لاسونه یو کړي او د یو څو مادیاتو په خاطر خپل ایمانونه پلورلي دي. خیر ریمانډ وویل زه حیران یم. همدا مسلمانان چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په لښکر کې دي یو یې زموږ په لسو کسانو قوي او غالب دي. خو چې د نورو سره شي بیا ډېره بده ماتې خوري. ورونو دا د عقیدې او فکر برکت دی چې مسلمانانو ته ایمان وایي او دا ټینګ او فولادي ایمان چې له هر مسلمان سره وي بیا نو یو له لس او لس د سلو صلیبیانو سره او سل له زرو او لکو سره هم مقابله کولی شي لکه څنګه چې په تیرو انقلابونو کې تاسې ولیدل. رینالډ وویل کوم سالار یا سپایي چې خپل ایمان وپلوري د هغه سره بیا د جګړې احساس هم ختم شي. هغه د ژوند پسې ګرځي. په همدې خاطر موږ باید د مسلمانانو د زړونو څخه ایمان وباسو، د هغوی عقیده خرابه او برباد کړو، هغوی په ښځو او نشو باندې ککړ کړو. بیا ستاسې د ځانونو او اسونو مړه کولو ته ضرورت نشته. هر څه په خپله کېږي ورونو، لکه په اوسني وخت کې چې په خپل هیواد کې وینو او په خپلو غوږو باندې د زنا پیښې چې اکثره لوړپوړي چارواکي په زناو باندې ګیر سول او د دنیا رسنۍ په دې باندې وغږېدلې. خو ورونو، په پخوانیو زمانو کې به صلیبیانو خپل لوڼې دلته رالېږلې، خو په اوس وخت کې د مسلمانانو خپل لوڼې د غاصبو او ایمان پلورونکو مسلمانانو په خدمت کې شپه او ورځ لګیا دي. ورونو، په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د حلب، حرن او موصل لښکرې سره یو ځای او د یوې قومندې لاندې راشي، هغوی ته مرسته ورکړل شي. هغوی سره له یو ځایوالي بیا هم باید له یو بل نه جلا جلا وساتل شي او په دې کې باید بې اتفاقي پیدا شي. ورونو، څه فکر کوئ چې داود او حارث به له سیف الدین سره په دغو سفرونو کې تر کومه ځایه ملګري وي او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته به اطلاعات په څه ډول باندې رسوي؟ او څه فکر کوئ چې صلیبیان به د مسلمانانو د بې اتفاق کولو لپاره کوم پلانونه په کار باندې اچوي؟ ورونو، د دې تاریخ له هرو مثبتو واقعاتو څخه باید موږ او تاسې زده کړه وکړو او پر روانو وختونو کې چې انشاء الله تعالی اسلامي نظام حاکم شي د صلیبیانو هر ډول چال او نیرنګ ته بیدار واوسو. ورونو، دا چې وروسته به څه کیږي، سیف الدین به کوم پلان په کار باندې اچوي، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب پر روانه برخه کې واورئ انشاء الله تعالی. د 106 برخې پای.